لدمن دي أخيستي تنسبيت انتقام دي تقدم كدق خاوري افغانستان هر برخه کې سي پنجابي یا دغه ملیشیا راغلي هغه په پرله پسې نیول کېږي خصوصا پکتیا ولایت تاسو هغه شهیدان یاستئ هغه نوبت په نوبت په دې پکتیا ټوله خاورو تر خلاصي لکه څنګه چې خلاص شو نوبت په نوبت باغه پنجابیان سره راغلي دي دلته به وژل کېږي او ژوندي به نیول کېږي موږ سره ولسوالي نیسو په هغه نیم ساعت یو ساعت کې عملاً هلته موږ ولسوال ځای کوو له هغه د کې د ولسوال او د ټیم وظیفه هم دغه ایسدي حکومت برخه اتومات فعاله کې د معرفت رئیس تیار امرام زمان سره هم دلته سبا ته موږ دلته یو مکتب افتتاح کوو چې مکتب تعمیر په فعاله کېږي او د سیاست امیر رئیس لشار سره والی صاحب تیار موجود حکومت والی برخه فعاله د پولیسو برخه فعاله او نظامی ځواکونه سمګ دي هغه ساور ته تسلیموي نو د خپل تصفیه کوي او دوی ته تسلیموي نور ساوت زموږ کارمان اردو او زموږ د کپیب ضربتي ځواکونه سي خاوري قومندان صاحب څنګه ته ولاړ هغه ځواکونه سي دښمن ورته د ټینګ نه مغه عملیات کوي ټول صاحب خلاصوي له دښمن پاکستانی ها پنجابی راکتی شان به نام صحبت نمیکنه از پنجاب پاکستان است ما ولسوالی بعد از تصفیه ولسوالی سید کرم خواستیم که ولسوالی میرزکر از وجود تروریستا پاک تصفیه بکنیم فضل احسان پروردگار موفق شیم نیروهای امنیتی افغانستان آمد در اینجا جابجا شد تمام مناطق تصفیه شد و فتح کلانی برای ما صورت گرفت در تمام قریجات ها اینجا تصفیه و تلاشی شد تا هنوز دشمن هم پراگنده جنگ دارد انشاءالله تا جایی که ما میتونیم وطن خود آزاد بکنیم و دفاع از وطن خود موفقیت برای افغانستان میخوایم ما سربازا مصمم به ایستیم که از افغانستان از وطن خود از خاک خود تا آخرین قطره خونی که داریم زړورو امنیتي ځواکونو چې ګډ امنیتي ځواکونه دي او KPF ولایتي القطاع هم پکې ده اکثر دوی تښتي اما لوی هغه څه چې پر شا پرېږدي متاسفانه هغه دولتي تاسیسات سوځوي اور اچوي ورانوي د دې نه بغیر دوی بل پیغام نه لري اما تر دې دمه پورې چې کوم لومړني معلومات موږ لرو تقریبا نو شاوخوا کې دوی تلفات لیدلي دي او عملا دلته پنجابي هم وژل شوي دي هم ژوندي نیول شوي